یو بل ځوان ووژل شو او روژه یې په غم شوه. د کوټې په سردریاب علاقه کې یو ښکلی ځوان چې فیضان نوم یې و، پولیسو په دې خبره پرې ډزې کړي دي او وژلی دی چې دوی ولې اشاره ورکړه او موټر والا یعنې دغه فیضان هلک ورته ونه درېدو. د واقعي اصلي حقیقت داسې دی چې د فیضان یو ملګری شهزاد چې اوس زخمی حالت کې هسپتال کې پروت دی او د هغه علاج شروع دی، هغه وایي چې پرون مو روژه ماته کړه او بیا کور ته روان وو چې د ایګل سکواډ پولیسو موږ ته د ودرېدو لپاره اشاره وکړه. زموږ ګاډي ودرېدو کې لږ تاخیر وشو چې پولیس والا په موږ باندې بغیر د څه خبرې اورېدو نه ډزې وکړې او په نتیجه کې زما ملګری فیضان شهید شو او زه زخمی یم. دا واقعه چې کله وشوه نو خلکو روډونه هم بند کړل او ټایرونه هم وسوځول چې د فیضان باره کې اواز حکومت ته ورسي، خو د بلوچستان د وزیر داخله لخوا دا بیان جاری شوی چې پولیس والا مو نیولی دی او ډیر ژر به د هغه نه مکمل تفتیش وکړی شي چې ولې داسې کړي دي. له دې نه وړاندې هم د پولیسو لخوا د ملک په مختلفو ځایونو کې په بېدردۍ سره ځوانان وژل شوي دي او هغه پولیسو ته بیا هیڅ سزا نه ده ورکړل شوې. حکومت لا د دې باره کې هم قانون سازي کول پکار دي چې دې باندې هم اکشن واخلي او چې هر څوک د عوامو سره داسې کلیام ظلم کوي چې د هغې سزا ملزم یا مجرم ته ورکول کیږي، ځکه په یو ملک کې د اوسېدو قانون د هر چا لپاره یو شان او برابر پکار وي. رښتیا هم چې فیضان ډیر ښکلی ځوان او ډیر په دردونکي مرګ وژل شو. الله تعالی دې ورله جنتونه ورکړي او شهید خو ځکه و چې بې ګناه مړ شو او بل په روژه کې مړ شو.